مال و غنا و دولت دا یو نعمت ته د الله عز وجل. علماو ټول وخت په دې مه تېروئ مال داسې ده او مال داسې ده. دا ملت درته ګوري که دومره بد وای مال ته ولې چې باچایي راغلله یوه چوکۍ بل چاته نه پرېږدي. مسلمان په ایرو کې پټه سکروټه ده، دغه پټه سکروټه باندې که لرګي واچوې انقلابونه راولي، ورونه بلوي، بیا په مسلمانانو ټولنې ته دغه یوه سکروټه یو ویښ مسلمان چې اسلامي مړې ټولنې ته یې راوړي. انقلابونه یو سړی راپورته سي شاته خلک راټول سي مزل کوي. جمهوري نظام کې دغه مقصد یې دا ده چې دا یو سړی راپورته نسي، یو سړی نه پرېږدي. وي د ټولو خبر ده، که ټولې وایي صحیح ده، که ټولې نه وایي قرار کښېنه بس. جمهوري نظام دا د مونږ خپل نظام ده. په خندا یې ورته ویلې وي ته نه یې خبر جمهوري نظام د موږ د ابلیسي نظام برخه او د جمهوري نظام پارلمان د ابلیس دا د ما د خبرې عنوان. الصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله. ترطول نمخ کی اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دویم مفتی صاحب سعید الله سعیدی او مفتی صاحب او د دې مدرسې استادان او معلمات خويندې هغو ټولو ته مبارکي وایم. کوم خدمت چې د دې مدرسې هم د ذکورو په بخش کې کړی او هم د اوناتو کې الله دې ورته مبارک وګرځوي. بیا دغه حافظانو ته او مخکې مولي صاحب ما ته ویلي چې د مدرسه د دوه بخشه لري، یوه د ښځو ده او یوه د حافظانو د تقریبا تر لسو یا تر دې نه زیاتو خویندو د دورې حدیث یعنی د لوی دورې نه فارغات دي. هغوی ته مبارکي وایم او دې ټول ولس ته مبارکي وایم. الله عز وجل دې مبارک و بختور وګرځي. الله عز وجل دې د دې مولي صاحب مفتي صاحب او د نورو ټولو ملګرو خدمت او د دې ولس دا ستړي قرباني قبوله کړي. زه مخکې له دې نه چې په خپله موضوع باندې بحث وکړم یوه ګیله علماو ته. زه چې کله مجلس ته راغلم یو حافظ د قرآن تلاوت کو. علماو دا د علم تقاضا نه وه چې زه راغلم دغه قرآن مو بند که ما ته ویلې په خیر راغلی. د اسلام کې ناروا ده. شرع ده که د ما عزت پکې و خو د ما عزت به د قرآن نه مونږ ته دا آداب معلوم وي باید چې د قرآن تلاوت کوې سلام نشته، چې د قرآن تلاوت کوې د سلام جواب نشته، چې د قرآن تلاوت کوې چاته قیام نشته. علامه امام نووي په تبیان کې په دې باندې بحث کوي. دوی مولي صاحبانو ورونو خیر د خوابدي کېږئ مه دا د شرعي چوکاټ ده باید موږ په خپلو مجلسونو کې د شرعي قانون عملي کړو. که زید راځي که عمر راځي که خالد راځي نو موږ باید اصولو د شرع ته پابند اوسېږو. نو دا مې یوه خبرو د مقدمې په شکل وکړله. مولي صاحب محترم خو به د ما سره د مینې په خاطر کړي وي خو د شرعي مینه باید د موږ په زړه کې تر ټولو نه لوړه وي. زه چې په کومه مسله باندې بحث کوم د ما د مسئلې عنوان پارلمان د ابلیس دا د ما د خبرې عنوان. او یوه غوښتنه کوم د ناس ولاړ خلک کوشش وکړئ کښېنئ بیا که زه خبرو ته راغلی یم چې تاسو ته یو څو خبرې وکړم. هر سړی ګرد ګرځئ مه. د ما زه کوشش کوم چې ډېر اوږد ونه غږېږم، یو څو لنډې خبرې کوم او ډېر خاص مې د خبرو علماو ځوانانو ته
ځوانان چې مجلس کې ناست دي تاسې ته وایم او علماو تاسې ته وایم مقصد می ډیر اولنو بیرته دغه دوه کسه مخاطب پارلمان و ابلیس دا دیما دی خبر عنوان اسلامی امت کی یو فیلسوف تیر سوی دکتور دا علامہ محمد اقبال اللاہوری ډیر خطرناک سړی تیر سوی یو عنوان جوړ کړی دی دنیا ته کتلی خو زه بیا دغه خبر تکرار کوم چې دیما خبره لږ عمیقه او سخته نو دیما د خبرې پوهېدلو باندې لږ توجه ډېره غواړي ځکه عنوان هم نه وی ده مخکې به م د مولا نه هم نه یې اورېدلي او که ځان پرې پوه کوي ښه متوجه سئ یوه غټه معنا هم پکې پرته اقبال لاهوري رحمه الله د نننۍ دنیا ته فکر کړی او بیا د نننۍ دنیا نه یوه مسله راخیستې عنوان یې کېښودلی پارلمان د ابلیس عنوان کړي نو تاسو ته به د غجې نه ښکاره نه سي علماو ته ښکاري نږدې علماو ته پارلمان د ابلیس اوس خبره دلته دا ده چې دا ابلیسی نظام په ټوله دنیا واکمن ده شیطانی نظام په ټوله دنیا واکمن ده ټوله دنیا د ابلیس تر سلطې لاندې ده نو ډېر ښه حکومت روان ده له غرب نه رانیولې تر شرق له جنوب نه رانیولې تر شماله په ټوله دنیا باندې ابلیسی نظام واکمن ده د ابلیس اطاعت کیږي د دې ټول سلطنت واکمن ابلیس و شیطان ده او ابلیس د دې خپل حکومت یو پارلمان لري د دنیا لوی لوی شیطانان د دې پارلمان غړي دي یو ورځ ابلیس د پارلمان غړو ته وویلې وی دا واري چې کوم مجلس وي نو دا مجلس عنوان زه درکوم او د دې پارلمان مجلس ته دا واري زه هم درځم او عنوان به یې دا وي چې د ابلیسي نظام که راتلونکي کې کوم خطرات ورته متوجه کیږي هغه خطرات کومې لارې نه ابلیسي نظام ننګوي کوم خطرونه دي چې ابلیسي نظام د خطر سره مخ کوي او ابلیسي نظام نسکوروي مجلس عنوان به مداوي او په دغه عنوان باندې به راتلونکی د موږ او د تاسې مجلس وی صحیح ده او پارلمان ته د ابلیسي نظام لوی شیطانان او لوی منافقین لوی کافران راغلل او د پارلمان په چوکیو کې کېناستل ابلیس تر ټوله نه هغه د ریاست او د مشرۍ په چوکۍ کېناست او په دې باندې مشوره شروع سوه چې د ابلیسي نظام د ننګولو د ړنګولو او هغه ته ډېر خطر د کومې خوا نه راتلونکي کې متوجه کېدی سي علما ورونو زه پوهېږم چې تاسې م علما یئ خو د اقبال لاهوري خبر ټول د افغانستان علماو ته ورسوئ د دې مجلس انسانانو د افغانستان علما د افغانستان مسلمانو حر ملت د ابلیس پارلمان ته راتللو د مشورې نه خبر کوي چې په هغه پارلماني غونډه کې ابلیس خپلو لویو شیطانانو ته کومه مشوره ورکړه او څوک یې ورته یاد کړل او خپل ابلیسي نظام ته یې لوی خطر څوک یاد کړل دا د اسلام وطن ده دا د غیرتونو
د شهامتونو د امپراتوریو د ماتې وطن ده. شیطان په خپل پارلمان کې مجلس شروع نو د پارلمان یو غړي غږ راوکړ وی چې د ما نظام وی چې د مونږ نظام ړنګېږي هغه به په دې اوس عصر کې د جمهوریت په نامه په دنیا کې پدیده پیدا سوې د دې وجې نه به دا ابلیسي نظام ونړېږي. د پارلمان یو غړي ورته ویلې تر ټولو نه لوی خطر جمهوري نظام ده. جمهوري نظامونه په ډېرې دودي دا به ابلیسي نظام ختم. د پارلمان یو بل غړي غږ پرې راوکوي نه ته نه خبر جمهوري نظام دا د مونږ خپل نظام ده. په خندا یې ورته ویلې وی ته نه خبر جمهوري نظام د مونږ د ابلیسي نظام برخه او د جمهوري نظام مقصد دا ده که په ټولنه کې یو سړی راپورته سي او خپله کرامت لري دا عزت و کمال دی ذاتي لري. ځوانانو د ټولنه کې انسانان دوه قسمه وي. یو داسې انسانان وي چې هغو انسانانو کې خپله یوه معنا پرته وي هغوی ته قیمت هغه معنا ورکړی وي. مثال یې وایم یاقوت ته یاقوت چې قیمته ده هغه د بادشاه په تاج کې وي هغه که د بادشاه د ګوتې غمی وي او که هغه هر چېرته وي یاقوت خپل قیمت لري. او یو عادي ډبره ده عادي ډبره قیمت نه لري خو کله چې د بادشاه په میز باندې کېښودل سي بیا د بادشاه ته نسبت د وجې نه دا ډبره قیمت پیدا کوي. د دې پکتیا په ټولنه کې داسې انسانان شته چې هغه یوه معنا لري د هغه معنا د وجې نه ولس یې مني او بعضې داسې انسانان وي چې هغه حکومت ته راسي مخکې چا نه پېژند قومندان صاحب والي صاحب قاضي صاحب ولسوال صاحب حکومت نه چې لار لرې کې هېڅ شی نه ده بیا. او دا بل سړي غږ پرې راوکړ وی ته ما یوه خبر واوره دا جمهوري نظام د مونږ خپل نظام د ابلیسي نظام برخه ده. دا د دې لپاره جوړ شو که په ټولنه کې یو سړی چې خپل جوهر ولري دی راجګ سي یوه خبره دې ټولنې ته وکړي ټولنه د هغه خبر مني. خو جمهوریت مو د دې لپاره راوړ که دی راجګ سي یوه خبره وکړي د جمهوري نظام تعریف دا ده د خلکو حکومت په خلکو حکومت. په ټولنه کې بد خلک ډېر وي که ښه پوښتنه به وکړم د افغانستان خلک اکثره دهقانان دي پیاز چې وکرئ چې خشاوه یې نه کوي دا پیاز همداسې پرېږدي اوبه کوي کوډ ورکوي پیاز څوک لاندې کوي نور واښه که واښه غالبېږي. پوښتنه کوم جواب راکئ دا د دنیا عادت ده هغه چا چې پیاز وکرل که پرېږدي اوبه کوي او کوډ ورکوي تر اخره پورې دا چې وخت د پیازو راورسېږي فکر نه کوم چې په پټي کې پیاز دي ځکه نور واښه پرې غالبېږي. خو دا دهقان راجګ سي دا نور واښه پرې لرې کوي ستړي او تکلیف تېروي. دا د الله عادت ده دا د فطرت د الله عز وجل ده. نو هغه ورته ویلې وی جمهوري نظام نو په ټولنه کې خو بد خلک ډېر وي د خلکو حکومت په خلکو باندې په ټولنه کې خو بد خلک ډېر وي نو بد خلک چې ډېر شول عزتي به ډېر خلک وایي چې تا کومه خبره وکړه دا د اکثرو خلکو خبر نه ده نو چې نه سوله نو ته کښېنه ټولنه کې تشنج مه جوړوه دا نظام جمهوري ده افرادو ته اعتبار نسته ده.
او جمهوري نظام خو هغه چاته بیا وده ورکوي چې خپله هېڅ معنا نه لري، خپله د اسلام په اړه دوه ټکي نه وي زده، د دې ملت په اړه او د ملت کلتور نه یې ورته معلوم. زه نه پوهېږم سپین ږیرو ځوانانو د تېرو 20 کلونو کې داسې انسانان تاسې ته راوستل، په تاسې پاچایانو حاکمان کړل، مست کړي وئ، 100 روپۍ یې درکولې، یو ورځ مو هغه انسان نه په پګړۍ کې ولید، نه مو په کالیو کې ولید، نه مو یو ورځ د هغه زوی ولید، نه مو د هغه د لور عکس ولید، نه مو د هغې ټیکری ولید، نه یې هغه زوی له امریکا او له اروپا نه د ده په 20 کلنه دوره کې د ملت ته راغی چې زه د خپل پلار د باچایي لاندې څو ورځې دلته تېرې کړم. ټول ملت ګډېده، ټول ملت نارې وهلې چې فلان ده او فلان ده او فلان ده او د مونږ کلتور ده او د مونږ عادت ده او د مونږ باباجان ده. نو اقبال لاهوري په پارلماني مجلس کې چې کومه خبره وشوله نو هغه دا بل ورته ویلي وي جمهوري نظام د مونږ د ابلیسي نظام برخه ده او مقصد مو دا ده چې ټولنه کې یو سړی راپورته سي، انقلاب راولي، مقابله کوي، خلک پرې راټولېږي، هغه مونږ په همدغه جمهوري نظام نسکوروو، نه یې پرېږدو. دا اوس پاکستان کې علما نارې وهي، څو نفره نارې وهي، خو اکثریت یو طرف ته دي، څوک د مظلوم غږ اوري، څوک هلته د چا خبرې ته څه اهمیت ورکوي، هغه ده او دغه ده، هېڅ شی هم نه کېږي، جمهوریت حاکم ده. هلته هغه ورته ویلي وي جمهوریت د پارلمان غړي ورته ویلي وي دا جمهوریت اصلي مقصد دا ده چې د جمهوریت د ابلیسي نظام یوه برخه ده، مونږ د حق خلکو غږونه پې باندې پټو. زه به یو پوښتنه وکړم، دا پکتیا ولایت چې ده صحیح ده، تاسې به ټول وایي چې مونږ قهرمانان یو، که زه داسې درته ووایم چې ټول نه یې بده به در باندې ولګېږي. تاسې کې په دې تاریخ په اوږدو کې چې قهرمانیان یې کړي هغه افراد دي. مثلا تاسې چې کله لیسه جوړوئ، علامه عبدالحی حبیبي رحمه الله په نامه یو سړی تېر سوی په علمي میدان کې، دا د محمود غزنوي رحمه الله د زمانې سړی ده. زین المجالس په نامه، زین الاخبار په نامه که زین المجالس په نامه یو کتاب جوړ کړی، ضرور به تاسې کتلی وي، ځکه چې هغه دومره لوی سړی ده. نو که یو څوک به غږ وکړي چې ما سره دا کتاب شته ده، و شته داسې یو څوک چې وایي ما دا کتاب کتلی ما سره شته، دا هغسې نشته. بیا موږ وایو همداسې راځه د سلسلې راوړه راوړه راوړه. د دغه عصر د پکتیا دپاره یو لوی قهرمان چې د تاریخ پاڼو لیکلی تر قیامته به یې ولیکي، علامه شیخ جلال الدین حقانی رحمه الله، چې الله پاک د ما دا افتخار نصیب کړی چې ملاقات ستړي مڅې مې ورسره کړي، زه ډېر کشر ومه. داسې تاریخ په انسانانو جوړېږي. په وروستي عصر کې په ټوله دنیا کې منل سوی سړی افغانانو ته، که د دنیا شرق ته لاړ سي که غرب ته لاړ سي چې د سره مخ سي، نو یو وارې ملا عمر درته یادوي، که عرب وي ملا عمر، که انګریزی وي ګوډ ملا عمر. داسې یو انقلابي انسان را پیدا سو. په تاریخ کې پاڼو باندې لیک پاتې سوي خلک هغه افراد پاتې کېږي، افراد انقلابونه جوړوي، افراد امپراتورۍ ماتوي، افراد راپورته کېږي، د انقلاب او د بدلون اراده کوي. نن هم د تاریخ په اوږدو کې د دغه پکتیا یو سړی تېر سوی، سړی نه پوهېږي، علماو له ماله نیولې تر تاسو ټول ملامت یي. ګوډ مولا عبدالله په نامه کله چې انګلیسي استعمار په افغانستان کې د نن نه څه باندې 100 کاله بعد مات سو، مخکې مات سو، په هغه زمانه کې امان الله خان د خپل عصر قیادت د جهاد په لاس کې درلوده، خو چې واک ته ورسېد غربي پلوی غربي فکر انسان ترې جوړ سو. داسې فکرې د غرب ولا د علماو سره یې مقابله وکړه. د دغه پکتیا یو عالم ګوډ مولا عبدالله په نامه دی د قیادتو د انقلاب شروع وکړله، ځوانانو ملتونه یې تر شا ودرېدل، د هغه سره یې مقابله وکړله. د هغه تاریخ نن د افغانستان په تاریخ کې یو غرب پلوی
ښځه آزاده لوڅه بې حیا د تاریخ په اوږدو کې ولیکل سو قهرماني په خپل ځای په قهرمانیت پاتې نه سو وروسته د بادشاهي هغه لکه موږ مجاهدین خپل وخت کې ښه قهرماني وکړله خو وروسته د چوکۍ په قدرت باندې چې کېناستل د چوکۍ قدرت علما وایي چې سړی شراب وڅښي څه افلتې ولي څه بېهوشي کوي څه لیونتوبونه کوي همداسې انسانان کله چې د چوکۍ په قدرت باندې کینی داسې مست وي د شرابو له مستۍ نه هم ډېر مستېږي د تاریخ په اوږدو کې زموږ د جهاد بعضې مشرانو داسې نارواوې وکړې چې د تاریخ پاڼې په لیکلو شرمېږي نو هغه زمانه کې صحیح ده د قیادت مشري یې درلوده خو کله چې په واک کېناسته ټول د غرب فکر یې د ځان کړ او بیا د اسلام او د علماو دغه ګډ ملا عبدالله چې د پکتیا و نن د تاریخ په اوږدو کې د پکتیاوالو یو لوی قهرمان تېر سوی او د تاریخ پاڼو یو مجاهد ملا یاد کړی الله دې رحم به باندې وکړي مسلمانانو ورونو هغه ورته ویلي وي جمهوري نظام نه مه ډارېږه ما اصلي مقصد دا و انقلابونه یو سړی راپورته سي شاته خلک راټول سي مزل کوي جمهوري نظام کې دغه مقصد یې دا ده چې دا یو سړی راپورته نه سي یو سړی نه پرېږدي وي د ټولو خبر ده که ټول یې وایي صحیح ده که ټول یې نه وایي قرار کښېنه بس بل غږ پرې راوکوي ابلیسي نظام چې دا د مونږ د نظام برخه کښېنه مه خوابدی کېږه د پارلمان بل غړي غږ پرې راوکړو وي د اوس زمانه کې یو بل نظام را پیدا سوی د اشتراکي نظام ورته وایي کله چې روسان افغانستان ته راغلل روسانو له ځان سره یو فورموله راوړله سپین ته به معلومه وي د کارمل بادشاهي وکنه چې د هر خان ځکه به چې تجربه وه څلور به یې ورته ورکوله څلور به دغه اشتراکي نظام د پارلمان یو بل غړي غږ پرې راوکړي ابلیس ته وایي زموږ نظام به چې خرابېږي هغه به له د اشتراکي نظام له لاسه خرابېږي ابلیس غلی ناست ده او ابلیس ته خبرې اوري ځان هم نه پوه کوي نو هغه ورته ویلي ابلیس چې دا ټولې خبرې یې واورېدلې نو ابلیس ورته ویلې دوی چې خبرې یې واورېدلې ابلیس ټول عمر د آدم علیه السلام نه رانیولې تر نن زمانې ټولې بادشاهیګانې د ابلیس لیدلې دي ولې ړنګه شوه کوم یو بادشاهي ته لوی خطر ده حکومت څه وخت ورانېږي ټولې تجربې دی لري کله چې د ده وار راورسېدو چې د دوی مشورې واورېدې ما مخکې خبر کړې وه د ما خبر لږ په غور واورئ له ځانه نه غږېږم کلک افغانی یم مسلمان یم د یو علمي خاندان سره تعلق لرم ډېر سپینګیري علما چې اوس نسته د خاندان مو شاګردان دي نه مو د چا د فکر اوبه څکلي دي زه د خپل ملت په یوه خبر پوی کوم ابلیس ورته ویلې وی تاسې خوابدی کېږئ مه زه د ابلیسي نظام د ټول ابلیسي نظام له شرق نه تر غربه له جنوبه تر شماله د ټول ابلیسي نظام چارې په لاس کې لرم او که تاسې غواړئ چې زه د انسانانو په مابین کې داسې جنګونه واچوم لکه سپي دوه سپي چې خلک په جنګ اچوي داسې به لکه سپي غوندې په جنګ واچوم دومره قدرت لرم او وي د کلیسا د هندوانو پنډیان د کلیساو امامان د یهودانو ملایان او د ټولو باطلو ادیانو مقتدایان مې وایي داسې تابع دي که غوږ کې یوه پټه خبر ورته وکړم ففقدوا رشدهم هغوی به خپل هدایت بیخي ورک کړي هغه مې داسې په پیسو په دیموکراسۍ داسې غلط کړي دومره پیسې مې ورکړي که غوږ کې یوه خبر ورته وکړم داسې به لیوني سي لاره به ترې ورکه سي هغو نه مه ډارېږئ اوس به نو زه درته ویم چې د ما ابلیسي نظام ته تر ټولو نه خطر څوک ورته ویې ویلې وی د ما ابلیسي نظام ته خطر
مسلمان ده دما ابلیسی نظام نه ړنګېږي که په راتلونکي کې ړنګېږي د مسلمان د لاسه به ړنګېږي او مسلمان او داسې مشورې ورته کولې خبرې دي چې ورته راورسېده وایي زه اوس پوهېږم چې په اسلامي امت کې علما هغه علما نه دي پاتې التي تشرق لها الظلمات وتضيء لها العالم نن اسلامي امت کې هغه علما نه دي پاتې چې تیارو به دوی ته رڼاوې کولې زه پوه یم چې اسلامي امت ویده ده د ما ابلیسي نظام لاندې د دنیا د شرق نه تر غربه له جنوبه تر شماله پورې ټول مسلمانان تنا اسلام مونځ ته وایي تنا اسلام څو خاصو شیانو ته وایي تراو ته رامنډه کي دې ته اسلام وایي نور اسلامي امت ویده ده خو بیا هم وایي زه تر ډارېږم ځکه مسلمانان ویده سي دي لکه هغه سپرغۍ چې والوځي له اور نه یوې وچې وښو ته ور والوځي وچو وښو ته اور ورکوي مسلمان داسې ده مسلمان په ایرو کې پټه سکروټه ده دغه پټه سکروټه باندې که لرګي واچوې انقلابونه راولي ورونه بلوي بیا په مسلمانانو ټولنې ته دغه یوه سکروټه یو ویښ مسلمان چې اسلامي مړې ټولنې ته یې راوړې ټوله اسلامي ټولنه بیا په حرکت او په ولولو راولي ویده مسلمانان بیا راویښوي وی زه تر ټولو نه چې ډېر ډارېږم هغه ابلیسي نظام ته لوی خطر مسلمان ده زه به یو مثال درته وایم ځوانانو تاسو ته خو به معلوم وي چې د فلسطین کې جنگ روان ده جهاد ده د فلسطین ډېر ولایتونه لري خو نور ولایتونه یې ویده دي جنگ تنها یو ولایت کوي چې تنها غزه ده هلته د جمهوریت په نامه یو سړی د محمود عباس نومیږي الله دې دی جهنم ته واچوي دی د فلسطین واکمن ده چې غرب راوړی سړی ده او دلته په غزه کې یو سپینګیری مجاهد و چې و شهید سوی د اسرائیلو په بمبار کې شیخ محمد یاسین رحمه الله نومیده په پښو باندې ګوډ و خو دا هغه مړه سکروټه وه چې په ایرو کې پټه وه الله د غزي مسلمان ولس ته راوړله په هغه ولس کې د غزي ولس ته کوي اقبال لاهوري وایي ابلیس ورته ویلي چې مسلمان نه ځکه ډارېږم د هغه سکروټه ده چې اور هغه کې واچوې وچو لرګیو کې اور پرې بلوي د غورځنګ مؤسس هلته د جهاد فکریه ژوندۍ کړه په پښو شل خو اسلام مسلمانان یې په حرکت راوست داسې یو تنظیم چې ورځ تر بلې نه یې د مقاومت هغه څپې نن هم خبر دا و چې امریکایانو په منځګړیتوب باندې د دوی نه د موقت اوربند غوښتنه وسوه دوی ویلې که دایمي اوربند کېږو منو یې که نه یې منو دومره شهیدان دومره دربدرۍ دومره مشکلات یوم د خپل عزم نه ناوړي هغه مسلمان نه وایي زه ډارېږم د هغه مسلمان نه خطر احساسوم چې ټولنې ته راسي په ټولنه کې شعلې رابلې کي که یو مشر شهید کېږي شیخ بل سوی دغه اور داسې حالت ته رسېدلی هغه علمي وطن چې مصر ده پنډ پنډ دیوالونه یې په رفح کې جوړ کړي مهاجرو ته لار نه ورکوي چې ورنسي دوی په دې پوهېږي چې هغه انسانان که هلته لاړل ټولنې ته ورغلل هغه ټولنه کې انقلاب راځي هغه ټولنه په حرکت راځي د صهیونیستي رژیم په مقابل کې مسلمانانو جمعیت غټېږي او دا افریقا ته رسیږي دا مدیترانیو جبل طارق باندې بیرته هغه تاریخ چې اندلس اروپا ته لاړه هغه بیا راژوندی کېږي ابلیس د پارلمان په غونډه کې
یوه خبر دا کړې چې دیما نظام ته تر ټولو نه خطرناک مسلمان ده وی اگر چې مسلمانان اوس ویده دي زه پوهېږم چې وایي مسلمانان ویده دي خو وایي دا بعیده نه ده وتوقدو هذه الامه داسې علما به راسي چې دا امت به بیا راویښ کي او دا ویده امت به بیا د خپل دښمن طرف ته روان کی سید زمانم وایي چې دما ابلیسي نظام شتون لري او علما ویښ علما به د قیادت په لاس کې واخلي د افغانستان ویده ملت د افغانستان هغه مظلوم ملت تاسو سپین ږیرو نه پوښتنه وکړئ چې کله چې افغانستان کې وروس ماتې وخوړله جهادي ډلې راغلې کومې نارواوې ونه کړلې یو سړی چې د ابلیسي نظام ته خطر و ملا عمر د قندهار د پنجوایي د یو مدرسې نه هغه مړه سکروټه چې په ایرو کې پرته وه حرکت را شروع کړ دا حرکت 15 کلن سو نن په ټوله اسلامي نړۍ کې د شعلې د افغانستان نه بلې سوې نن چې سوریه د اسلامي خلافت و حکومت د سلطې لاندې ده هغه د افغانستان د مدرسې شاګردان ول نن په ټوله افریقا کې په عراق کې په نور اسلامي دنیا کې چې دغه ورونه د شعلې بلې سوې د اسلام دا د هغه ملنګ ملا عمر رحمه الله د 15 کلنې حکومت ولی پایده ولا چې اسلامي امت په حرکت راوست اسلامي امت کې افغانان د ټولو دنیا د انسانانو د تندي خالونه وګرځول امریکایانو په خپل تاریخ کې چې چیرته په زور تللي بیا له غجې نه دي وتلي خو دې ملت کې قایدینو دا ملت تاسو خو سپین ږیرو اکثره موږ او تاسې ولسونه کوچان تېر سوي ته د خوست نه میږې را روانې که سل دانې میږې تر پکتیا پورې شپون ته یې په لاس مه ورکوه تر پکتیا پورې څو میږې را رسېږي سپین ږیرو یو جواب راکوئ څو میږې تر پکتیا را رسېږي چې شپون نه وي ورسره یو هم نه را رسېږي اما چې شپون ورسره یي نر شپون ورسره یي هغه شپون تر کم چې پورې چې وغواړي تر هغه پورې نن اسلامي امت شپون نه لري نن اسلامي امت ته کله له غرب نه یو سړی راولي دوی ورته وپړسوي ځان سره فکر نه کوي چې څوک چیرته یې کور چیرته روزل سوی یو د چا لمسی یو په پکتیا کې هغه بله ورځ د پلانکي دی خو ځان د پلانکي قوم بلي د قوم هغه غټ مشر مړو دی په جنازه کې و وراره یې و زوی و پلار یې و د نن نه 50 کاله مخکې د ده یو د تره زوی د ما د قوم په جنازه کې شرکت کړی د پلار د تره زوی یې کړی پلار یې کړی دا فکر نه ورسره کوي هر څوک چې راسي غربي موږ ته وپړسئ موږ یې تر شا روان یو بیا مو در په دره کې تباه او هلاک مو کې 20 کاله یې موږ دلته دومره ورټلو اوس وایي ملایان حکومت ته زر دي موږ ته ډرون جوړه کړي ته څه بلا وهلی وې 20 کلونو کې ما ته دومره شاته بوتللو چې ما ته هغه د علم دوره بلو هیڅ پرمختګ مو ونه کړ هیڅ نه مو علمي هسې خلک وایي دا یې نه پرېښوده هغه د ګردیز په بازار کې خو یې فابریکه پرېښوده ده که نه خو طالب نه ړنګوله ولې مو نه جوړوله د کابل کې خو فابریکه چا نه ړنګوله که نه هغه مو ولې نه جوړوله د غوري او د جبل سراج فابریکه خو چا نه نړوله که نه هغه مو ولې نه جوړوله دا ملت یې ویده کوه دا ملت یې غلام کوه دا ملت چې فقیر وي غریب وي خان زوی ولې په دې تېر 20 کلن جهاد کې پولیس اردو ته نه ورکړه چې د غریب زوی وتله تاسې ما ته راوښیئ چې د پلانکي خان زوی د دغه پکتیا او د ګردیزو چې هغه دې په جنګ کې وژل سوی وي د غریب زوی خو غریب و بېچارهګی غریب و محتاج و غلام غریب وي او مزدور غریب وي د چا فرمانبردار غریب وي راځئ دغه ټولنه له غربته وباسئ غربت فقر د الله عذاب ده د الله عذاب نه انسانان وباسئ قیادت ته تاسې وباسئ علماو تاسې وباسئ که مونږ هغوی ته وایي چې وایي نه ویستل
بل کافر راغی بیا به همدغه ټولنه کې انسانان غریب دي د غربت دی وجنه بیا پیسې ورکوي بیا به د ما سره 20 کاله مقابله کوي. یوازینۍ لاره دا ده چې د ټولنې نه غربت ورک سي، فقر ورک سي. فقر د الله یو عذاب ده. نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله عز وجل قرآن کې وایي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى. تمه مال دي ندر لود الله رسول فأغنى مال می درکر. مال و غنا و دولت دا یو نعمت د الله عز وجل. علماء ټول وخت په دې مه تېروئ مال داسې ده او مال داسې ده. دا ملت درته ګوري که دومره بد وای مال ته ولې چې باچایي راغلله یوه چوکۍ بل چاته نه پرېږدئ. که دا مال دومره ډېر بد وای لږ ځان سره فکر پې باندې وکئ. نن یوه چوکۍ هغه چاته چې د ټولنه کې عام خلک سته نیر پرېږدئ. مدرسې مو دغسې پرېښودلې ته ماته نن روان یې 50,000 100,000 ته. نو خو یا به مال بادشاهي وي یا به ته دروغجن وې. که ته دروغجن یې نو خو بیا سمه خبر ده. اصل خبر دا ده ته دروغجن نه وې تعبیر دې غلط کړی و. مال ښه شی ده. مال د الله نعمت ده. مال چې الله بد بللی لذاته بد نه ده بللی لغیره ده. مال که په مدرسه کې استعمال کې مال باندې که فقر ورک کې مال باندې که وطن جوړ کې که په مال باندې غریب و کونډ و یتیم وپالې بیا چا ویلي چې مال بد شی ده. مال باندې چې بچه بازي وکړې په مال زنکه بازي وکړې په مال غرور وکړې په مال ظلم وکړې په مال انسانان غلامان کې دغه مال بیا اوس هم په مدینه منوره کې یو بلډینګ شته د عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته د مسجد نبوي شا طرف ته شمال طرف ته یو بلډینګ د عثمان صاحب په پیسو باندې جوړیږي او را جوړیږي. اوس مسجد نبوي ته وقف ده. چا ویلي چې مال بد شی ده؟ مال قبیح لذاته نه قبیح لغیره ده. نن که دغه د پکتیا ولسونه په سعودي کې نه وای، نن که د پکتیا ولسونه په عربي نړۍ کې نه وای، هلته مزدوري نه کولی دي. موږ ټولې مدرسې د افغانستان صفر وې سقوط وې. قسم په الله خو د مال برکت و چې نن دغه مدرسې که پوښتنه هم ترې وکړي چې تنخوا دې څوک درکوي؟ مسافر دي چې مزدوري ته تللي. نو مال د الله نعمت ته. الم یجدک یتیما فآوی ووجدك عائلا فاغنى. غنی مې کړی دا یو نعمت الله یادوي. خبره لنډوم. نو شیطان ورته ویلي د پارلمان غړو ته وایي زه یوه خبر درته کوم. دغه خبر د ما ډېر مقصد د ځوانانو واورئ. وایي یوه خبر ده. وایي دوه قومونه چې یو عرب دی یو افغان دی دا یاد کړي دي په مجلس د پارلمان د ابلیس کې. کله کله بعضې انسانان ما مخکې ویلي دي ما خبره لږ سخته ده. اوس به یو سړی وایي چې دا ابلیس پارلمان نو چېرته اوس یو دکتور تېر سوی داسې په تخیلي دنیا کې د دنیا حالات کتلي. اگر چې لاهوري ده اقبال اللاهوري هغه دا فکر داسې کړی هغه ته یې ویلي دي چې ورته وایي د ابلیس یوه مشوره دا وکړه چې دوه قومونه په دنیا کې ډېر قهرمانان قومونه دي یو عرب یو افغان. اسلام دا خط مات نه مني. دا خط پرېږدئ. دا خط هغه جي پورې ویسئ چې تر هغه جي پورې افغان پروت ده. در دې جې لاړ سئ. زه چې افغان یادوم هغه حدودو ته لاړ سئ. دا پرېږدئ. نو دوه قومونه اقبال لاهوري وایي شیطان ورته ویلي چې دوه قومونه دوه قومونو باندې څه وکړي. یو عرب دی عربو ته غربي فکر راوړي. نن عربو ته غربي فکر راغلی که نه؟ که غربي فکر عربو ته نه وی راغلی. عرب د شهامت او د قربانۍ قوم و. عرب نن دجله و فرات لا تزال الدجلة والفرات متعطشين إلى بطل من أبطال الإسلام.
نن دجله او فرات تږي دي چې داسې یو ځوان بیا راسي د موږ په څنډه باندې کیني او د اسلامي امت عسکر او قیادت په لاس کې واخلي بیا د جبل طارق او د اندلس او د کاشغر او د چین او د اروپا طرف ته روان سي تږی وي د فرات او د دجلې د ویالې په څنډه کیني له ما نه اوبه وڅښي نن هغه فرات او دجله هغو ویالې داسې افغانو قهرمانانو ته تږي دي نن په عربو ته چې غربي فکر راغی عرب مړه دي عرب هېڅ غږ نه راکوي ما یو تقریر هرات کې کړی دا کراچي څه ده د پاکستان کراچي د دې اصلي نوم دیبل دا محمد ابن قاسم الثقفي فتح کړی د حجاب ابن یوسف وراره ده زوم یې ده فتح یې څنګه سوې دلته ښځې په کښتۍ کې سپري دي مسلمانانو بیا دا کاپیرانو نیملي دي د دیبل کراچي کې زندان ته اچولي دي ښځو چیغه کړې وه حجاج دا غږ چا حجاج ته ورسولی بغداد ته په هغه وخت کې دا کوم خلافت چې وو اموي خلافت په هغه زمانه کې د مسلمانانو لښکرې بصرې کې پرتې وې حجاج بصرې ته خبر راولېږي وایي دیبل ته لاړ شئ کراچي فتح اصل کې د دې وجې نه راغلي عرب داسې خلک ول چې یوې ښځې به غږ راوکړ وا حجاجه اسلامي امت به نن عرب هغه عرب دي چې ویده عرب دي چا باندې خراب کړل په غربي فکر باندې غربي فکر یو فوټبال خیر د علماو ورونو تاسې لږ په العابو باندې بحث وکئ دغه رخصتي ورځو کې چې د اختر نه وروسته ما د لوبو په اړه کتابونه کتل یو کتاب مې وکتل 400 لوبو باندې بحث کاوه زه نه پوهېدم چې لوبې به لا پسې څه وي 2 کتابه مې وکتل چې لوبو باندې پوه شوم چې دا د اشغال څومره لویه فوټبال عربي نړۍ ته راغی د هغې په واسطه باندې عربي نړۍ اشغال کړه نن غربي فکر پکې خپور ده تاسې اولیني عربو له اسرائیلو سره ډېره ورانه وله اول یې چې عرب و اسرائیل سره یو ځای کړل غربي نړۍ د فوټبال په واسطه یې دوی مقابله شوله د دوی دواړو مقابله سوله په دوبۍ کې د نن نه 50 کاله مخکې که 40 کاله مخکې کاپیرانو ویلي چې دوی خپل منځ کې سخت سره وران دي نو د فوټبال لوبه یې جوړه کړه دوی خپل منځ کې اسرائیل هم راغلل میدان ته هغوی هم راغلل دا دوستي کرا کرا د دې په واسطه باندې پیدا شوه یو او دویم یې دا ورته ویلې ابلیس ورته په دې پارلمان کې دویمه خبره یې دا ورته وکړله وی ان فی الافغان غیرة دینیة فافغانانو کم غیرت دینی دیر ده د ابلیسی نظام په مقابل کې لوی سپر افغانان دي ابلیس په پارلمان کې افغانان یاد کړي څه ورته ویلي وعلاجها علاج یې دا ده چې افغانان په راتلونکي کې د ابلیسي نظام مخه ونه نیسي نو څه باید وسي ان یغفو العالم الدینیه من جبالها وسهولها د افغانستان په غرونو په اواره کې علما ویده کوي علما وباسي دلته دې کتاب کې د عالم ټکی ذکر کوي ان فی الافغان غیرة دینیة وعلاجها ان یغفو العالم الدینیه من جبالها وسهولها دغه ابوالحسن علي الندوي یو بل کتاب جوړ کړی د کتاب نوم ده من نهر کابل الى نهر یرموک په هغه کتاب کې لیکلي مولا دا ټکی داسې لیکلی وعلاجها ان یغفو الملا ملا ویده کوي ملا په پیسو اخته کوي مخکې یو مولي ته غږېږه مه ورورئ څه کوي ملا ویده کوي خبر خو پوهېږئ ملایانو تاسې دا فکر ونه کوئ چې دین د تا د پلارو د نیکه ده دا د ما حق ده مخکې کوم مولي صاحب ویلې
تیر کال جلسه او څه کال فرق لري که نه لري علماو هره جلسه فرق لري که نه ولې لري د ابلیس په پارلمان کې په دې غونډه سوې چې مولا ویده کا مولا د چوکۍ قدرت په ذهن کې پیدا کا مولا ته وویله ولسه وځه په وزارت و په چوکۍ کښېنه ملت ته پرېږده تیار کمران ناست دي د الحاد او د کفر ملګري ناست دي 15 کاله بعد که تا په دې ټولنه کې ملګری پیدا کړ که ټول د الحاد او د کفر ملګري نه ول بیا ما ته ووایه چې هر څه وایې بیا به مولا شین دبی پاتې یې هر سړی به دې په دا سر وهي زه د افغانستان ټولو ولایتونو باندې ګرځم د جلسو حالت چې دلته ده په ټول افغانستان کې ده په پارلمان د ابلیس کې د افغانانو ګوري مسلمانانو ورونو دا نه د ټوکي کتاب ده دا د اسلامي امت د فیلسوف کتاب ده مولا له ټولنې کې ویده کېدل دا معنی چې خوب ورولئ دا چې وخریږي او دا ویده توب ده شیخ صاحب په چوکۍ پیر صاحب په چوکۍ مولا صاحب په چوکۍ شیخ الحدیث صاحب په چوکۍ دا ټولنه چاته پرېږدئ نو تا خو ویلې زه د نبي وارث یم چې پیسې راغللې ټول پیسو لیوني کړئ د ولس چاته پرېږدئ هغه ولس چې ټوله د ټولې دنیا باندې ابلیسي نظام په مقابل کې دیتا مولا شاته درېدلی و د نن نه 100 کاله مخکې چې انګلیسي استعمار افغانستان ته راغی دا ملت د انګلیسي استعمار په مقابل کې چې جهاد ته راپورته که څوک والله تاسې د موسی صاحبزادګانو روکۍ صاحب نوم به د سپین ږیرو اورېدلی وي ځکه دلته یې مریدان ول روکۍ صاحب د دغه محاذ د فیض محمد اخندزاده صاحب د دغه جهاد د قیادت مشري درلوده مولا را روان سو دا ټول ولسونو منځ کې مولا پاتې و په جومات کې په جنازه کې په خیرات کې په دستربندي کې په ټولو کې مولا ورسره ملګری و دغه مولا چې رامخته سو ټول ولس ورپسې را روان و کله چې دغه پکتیا ته د روسانو انقلاب راغی سپین ږیرو تاسې د جهاد قیادت ته چا وهڅولی سپین ږیرو یو څو نومونه خو راته یاد کړئ چې د خلک واوري څوک بل څوک منصور صاحب مولا و که نه حقاني صاحب مولا و که نه علما ول دغه علماو د ټولنه کې پاتې ول قیادتونه یې راواخیستل او دا خلک یې تر شا ودرېدل د دغه 20 کلن د جمهوریت و د ابلیسي نظام و شیطاني نظام په مقابل کې مولا و که نه مولا عمر مولا و مولا اختر محمد منصور مولا و او ابل مولا و مولا سراج الدین حقانی مولا و لکه ما د یو کال د یو درس ملګري پاتې سوي بدرالدین مولا و شهید ما د یو د درس ملګري یو کال پاتې سوي و شهید رحمه الله دا څه نوم یې دی د منصور سیف وراره سیف الرحمن منصور صاحب مولا و که نه مولا و په ټولنه کې پاتې و قهرمانۍ یې راوړې د تاریخ په پاڼو کې ولیکل شوې ورځ د قیامت به دغه امتونه الله ته د حشرګاه په میدان کې هسکې غاړې روانې وي او ابلیس په پارلمان کې خپلو غړو ته ویلې په افغانستان کې مولا ویده کوي مولا ویده کېدل دا دي چې مولا له ټولنې نه وځي مولا ته چې 10 روپۍ ورزیاتې کې مولا نور بیا په ځان باندې ذاتي نه پوهېږي نور مو خوښه مولایانو نور مو خوښه علماو خبر واورئ انسانان یو د دغې جلسې نه هره ورځ چې افغانستان کې جلسې وي ټولنه مو د لاسه وځي علت یې همدا ده چې ته ورځ تر بلې ویده کېږې ته ټولنې ته راسه 20 کاله کې ما ټاکلی وږي سولو اوس هم د ما ښې تسپې دي د ټول مجلس نه مې ښې تسپې دي ساعت مې ښه ده کالي مې ښه دي تسپې مې ښې دي
کندهار نه یو طالب که قیمتي څادر راته راوړی نو زه کله غریب یم مجلس ته چې راننوتلی یم خلکو مې عزت کړی ده نو زه که دین درد راسره وي او په ملت مې خوا خوږېږي او په علمي خبرو پوهېږم چې د ټولې دنیا د ابلیسي نظام مؤسس د دنیا د آدم نه تر قیامته لوی ځواکمنو شیطان خپلو واکمنانو ته د افغانانو په اړه چې کومه مشوره ورکړې د ملا ویده کېدل دي تاسې اوس فکر وکئ په میډیا کې ټول تبلیغ د چا په ضد ملا داسې ده ملا داسې ده مولا داسې ده مولا داسې ده مولا ته سپینه جامه ولې مولا تا پورې اسلام تړلی مولا تا پورې د اسلامي امت دغه یو لوی 40 میلیونه امت تړلی دغه امت د تا له هلاکت سره د کفر او د الحاد فکر ته غورځېږي هلته سرخوالیان پیدا کړي دي هغه سرخوالیان تاسې دغسې د سرخوالیان بیا به وایي چې دا خو پښتنو سره ورانه ده پښتانه مونږ پښتانه یو پښتانه هغه څوک چې امریکا مو ماته کړه افغانان هغه څوک یو چې وروس مو مات کړ دغه سرخوالیان چې وروسان راغلم دوی ملګري ول که نه یې ملګري کله چې امریکایان راغلل وایم دوی ملګري ول هغه څوک چې پاکستان یې د پښو ته سجدې ته ورته راوست هغه خلک هم نه منئ که نه نعره تکبیر نعره تکبیر مولا پاکستان غلام ده مولا د پاکستان غلام ده غلام خو ته یې مولا هغه قهرمانو چې د انګلیس استعمار یې مات کړ مولا هغه قهرمان و چې د وروس استعمار یې مات کړ مولا هغه قهرمان و چې امریکایي اشغال یې مات کړ د دغه قهرمان غیور ملت سره دا څه شی وکړل کله چې روسان راغلل ته دغه روسانو ډول ته ګډېدلې نه ګډېدئ یو کمونیست مو راوښیئ یو سوخولی مو راوښیئ چې د دغه افغان ملت سره په قربانۍ کې په پکتیا په یوه دیره کې قبر وي د میلو قبر راوښیئ که نه چې هلته وي چې دغه سوخولی و چې دغه جي کې قبر ده موږ به د ډېرو علماو قبرونه در وښیو چې د روسانو په وخت کې دلته شهیدان دي د امریکایي اشغال په وخت کې دلته د ټول اسلامي امت شهیدان دي اوس بیا وایي پاکستان کې پښتانه مظلومان دي څوک یې غم نه خوري څوک چې غم خوري نن یې چې پاکستان سجدې ته ورته ټیټ کړی نن یې چې پاکستان د بحران سره مخ کړی بیا هم نارې وهي ویل خو ملا ده ځکه یې نه مني هغه ملا ده ځکه یې نه مني بس لرو برو همدا یې دوه خبرې در رسېدلې دي په رب العالم خو مولا فکر ته دې پام وي هغه د لرو بر هغه یو بله معما ده چې د اسلامي نظام د مولا دپاره راوتلی سړی مولا له ټولنې نه ورکوي او په دغه غیوره قهرمانه ټولنه کې چې د ښځې نوم ورته عار ښکارېږي په مجلس کې بله ورځ ته به یو سرخولی الله مه کړه دلته ولاړي سره او شنه به یې څنګ ته ولاړه وي او بیا به دې ملت ته وایي مونږ داسې قهرمانۍ درلودې مونږ هغسې وکړل او مونږ دغسې وکړل الله دې نه کوي مولایانو مسؤلیت مو تر حده ډېر ده نور مو خوښه ما خپل مسؤلیت درته ادا کړم دومره مې تر وسه کېږي زه فکر کوم چې نور به زه پوهېږم چې الله ته به ډېر مسؤول یم خو انسان ته خپل څومره مې چې وسه وه چې د ما په وس کې هغومره مې تاسې ته وویلې علما ویده کېږئ مه له ټولنې نه مه وځئ مقابله وکئ او اسلام همدغه جي کې پاتې هم ده نور که تاسې فکر وکئ ما چې کمې خبرې کړي الله دې الله ما نه راضي سي او الله دې بیا د ټولو مسلمانانو نه راضي سي الله دې موږ په اسلامي امت باندې رحم وکړي که سهو رانه سوي معافي غواړم وخت مو درته ډېر نیولی معافي غواړم خویندو نن ډېره مننه کوم د ما موضوع خو دا وه چې زه باید خویندو ته هم څه ووایمه خو خویندو الله عز وجل مو نورم دغه کاروان ګړندی که ځکه دا ټولنه ښځې علم ته ډېر ضرورت لري نو انشاءالله علما بې څه نه دي لګیا دي خو دا ټولنه د ډېر انقلابونه لري چې له بادغیس نه تر بدخشانه لاړ سي د ټولنه کې انسانان وینې ټول یو فکر نه لري په کراره به انشاءالله کارونه الله مخ ته بیایي الله عز وجل دې په موږ رحم وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
سر ملا ساروان ملا رهبر ملا سر ملا ساروان ملا رهبر ملا تل د ناروا په وړاندې غر ملا مینې د قایل د مینه ګر کیدا عشق ملا د مینې سمندر ملا ته غواړې اسلام دې درته وتراشي داسې خو کېدی